السلام علیکم. ولسه دلته څه خلک ته هغه اکثر دا نیوکه کوي چې پی ټی ایم کو چنده غواړي او بالټۍ ګرځي او دا پیغور ورکوي. ټیک ته پی ټی ایم کو چنده غواړي بالټۍ ګرځي. کم خلک چې پاګې مقناسي او خپل مرزي ده چې څومره پیسې ورکړي او څومره ورنکړي او دا پیسې بیا خرچ کیږي. دومره غټه پیسې نه دي کېدای شي ډېرې پیسې به ځای لګي، کېدای شي پیسې پکې به ځای نه لګي. پیسې چې چېرته وي خامخا پکې څه نه څه کېږي. نو دغه نه انکار نشي کېدی، خو یقین د خلکو دا دی څوک د پیسې ورکوي اکثریت چې دا به په ځای لګي. او دغه خلک د پی ټی ایم باندې هېڅ قسم زور نه لري، د پی ټی ایم نه مالیاتي د ګټې تمه نه لري. د کام خبره کوي، بس دا خلک دا پیسې د دغې لپاره ورکوي. خو دلته چې دا کم خلک دا پیغور ورکوي د دوی نه هم تپوس کوو چې تاسو په کومو ګوندونو کې یئ. دا ګوندونه ډېرې غټې غټې جلسې او ډېر غټ غټ پروګرامونه کوي. دا اوس که تاسو وګورئ د کراچۍ کې د شاه سید د ګوند چې دی نو ان پی چې ورته وایي د دغې اجلاس روان دی او بیا به د دې نه وروستو جلسه کېږي. اول خو لا دومره غټ اجلاس وشو، د ټولې پښتونخوا نه ورته خلک راغونډ شوی دی او دغلته اجلاس وکړو او دغه خرچې د خوراکونو خرچې د ټیکټونو خرچې او د تلو راتلو د نورې خرچې دغه د کم ځای نه راغلې. د دې نه وروستو بیا د کراچۍ د سړکونه په جنډو باندې سره کړي دي او ورسره د شاه سید د تصویرونو او بیا په دې جلسه کې به ډېر غټ پروګرامونه او ډېره غټه خرچه پرې راځي. د جلسې هسې نه کېږي. دا دومره های لیول میوزیک پروګرامونه او پلانکې او ډینګې او دا صرف یوه جلسه نه ده، دا تل پر تل کېږي. او د باچا خان مرکز او د پلانکې ګوند د ډینګې مرکز او بیا کارو سره چلېږي. په دې کې مستقل سټاپونه هم وي، په دې کې خرچې هم کېږي. دغه پیسې له کوم ځای نه راځي؟ دا ګوندونه چې دي دا خو څه فکټریانې نه دي، څه کارونه پکې نه کېږي چې دا پیسې ګټي. ډېر دا پیسې خلک ورکوي. څوک خلک یې ورکوي؟ مالداره سرمایه‌دار خلک یې ورکوي. موږ غوندې غریب به پکې هم چاته ورکوي، خو دا نه، اکثریت پیسې غټ غټ خلک ورکوي، مالداره. لکه اوس شاه صاحب چې دی د ان پي دا ګوند دا په سند کې دا اخیستی، تورې ورانې اخیستی، د دې به هم د پیسې ورکړي. اوس دا پیسې چې خرڅ کوي دغه هم ورکوي. نو دا پیسې مالداره سړی چې همیشه هغه چاته د نقصان سودا نه کوي. دا خلک چې دا پیسې ورکوي دا بیا د دې ګوند نه راوباسي. اوس په تاسو وایي چې د دې ګوند نه څنګه راوباسي؟ نو یو خو دا چې دی ته حکومت میلاو شي، دغه تنخواګانې چې کوم د ایم این ای ایم پي ای او سینیټر سیټونه په کروڑونو روپو باندې خرڅېږي، یو خو دغه ورته میلاویږي. د دې نه علاوه دوی ته ټیکې میلاویږي، دوی ته کاروبارونه میلاویږي، دوی ته په کسټم وسټم کې لاندې باندې میلاویږي او بیا په نوکریانې دی خرڅوي. د دې ریکارډ به موجود وي په پاکستان کې اکثریت نوکریانې خرڅېږي او دغه ټولو ګوندونو والا یې خرڅوي. نو دا هغه پیسې دي چې دی لګولې وي، دوی بیا د دې خلکو نه راوباسي. په دې کې بیا دا هم وي چې که دی په حکومت کې نه یو نو هم دی دا پیسې راوباسي. او دوی څنګه راوباسي؟ دلته یو غریب له کار کړی، سی چو ته ټلیفون کړی او ډي اس پي ته ټلیفون کړی، اس پي ته ټلیفون کړی، کمشنر ته ټلیفون کړی او دوی که په حکومت کې نه وي نو بیا هم د یو بل سره تعلق وي. نو د یو ټیکهدار چېرته فایل نښتی په یو محکمه کې، د بل هغه چېرته بل ځای نښتی، نو دی بس ټلیفون وکړي، تعلق خو وي، سیاسیات خو ټول په آپس کې میلاو دي. هغه فایل چې دی هغه راازاد شي او دته خپله پیسه میلاو شي. نو دا پیسې مطلب په اخره کې د چا نه وځي؟ دا زما نه وځي او ستا نه وځي. نوکري خرڅه کړې هغه چا نوکري وه، هغه د ولس نوکري وه، ته یو خاص کس له ورکړه. په ټیکه کې چې کومې پیسې 80% جیب ته واچوي او 60% چې دی نو هغه ځان له والي. نو دا چا پیسې وي؟ دا زما او ستا پیسې وي، د ولس پیسې وي. نو د پی ټي ایم دا بالټۍ دومره خطرناک نه دی څومره چې د دوی دا چندې او څومره چې د دوی دا عیاشانې خطرناکې دي. نو که دوی پی ټي ایم له څوک پیغور ورکوي نو اول دې دغه سوچ هم وکړي چې دوی په خپله څه کوي او څه روان کړي. ډېره مننه.